سلامونه درنو اوریدونکو، پام وکړئ څو لنډو او جالبو خبرونو ته. چین هیواد ته د پاکستاني خرو صادرات. ټاکل شوی د روان کال تر پایه پاکستان چین هیواد ته 200,000 خره صادر کړي چې د هر خره بیه $1000 ده. کابل ښار کې د سترګو ناروغانو وړیا درملنه پیل شوه. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي هغه کسان چې د سترګو ناروغي لري د لړم میاشتې له لومړۍ تر 11 نیټې دي د کابل په تهیه مسکن کې د بادام باغ درې لارې ته څیرمه د دې ټولنې مرکزي روغتون ته مراجعه وکړي څو په وړیا توګه درملنه وشي. ایران د وحشي پړانګانو په نوم هغه ډله نیولې چې افغان کډوال به یې برمته کول. د رسنیزو راپورونو له مخې نیول شوې ډلې به افغانان برمته کول، بیا یې ترې د لاس، ګوتې او د غوږونو ځینې برخې پرې کولې او د خلاصون په بدل کې به د نیول شویو کسانو له کورنۍ پیسې غوښتلې او د نغلو 10 میګاواټه لمریزه برېښنا ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له دغې برېښنا څخه به په کابل او جلال آباد کې 10,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. د خبرونو پای له ملتیا مو ډیره مننه.